start. سلامونه نیکی هیلې. دا یو لرنینګ کیس دی. نو حاجي صاحب یو کال نه ډسفیجیا لري، یعنې ډوډۍ بندېږي، اوبه یې بندېږي دواړه. بیا یو اته میاشتې مخکې په افغانستان کې ورته چا انډوسکوپي کړې، هغه کې څه مشکل نشته. پاکستان ته 2 وارې تللی، هغوی مورته څه مشکل نشته. موږ ورته بیرمیل وکړو، دغه ریپورټ راغلی چې کېدای شي اکلیژیا یا اکلیژیا راپور ورکړی. خو چې نن موږ دې ته تابع ونیوله چې دا مریض موږ ډایلیټ کړو، اکلیژیا نه تنګش خلاص کړو، هغه بل شی دی، یعنې یو سرطاني زخم په مرۍ کې پروت دی په آخره برخه کې. نو تر هغو چې مریض د یو شي نه شکایت کوي، پکار دی چې هغه تشخیص شي چې دا د څه شي نه شکایت کوي. د اعصابو دوا ورکول او بیا مریض ته دا تسلي ورکول چې مشکل نه لري، حالانکه یو مشکل موجود وي. نو هر انډوسکوپي که څو میاشتې مخکې هم شوي، هغه باید ریپیټ شي، دوباره تکرار شي چې څه مشکل لري که نه لري. نو دا دی که دا عیسی یو کال مخکې تشخیص شوی وای، نن به عیسی دا مشکل نه و. دې نه ما بایپسي واخیسته، بیا د پیتالوژي راپور هم تاسو سره شریکوم. مننه.